یو مسافر ډډې په ډډې کېدو ویل یې ما ته د بالښت مشکل دی. واه واه حد دې کړی دی علم خان نه کړی یو ځل بیا ووایه. السلام علیکم ګرانو قدرمنو، امید لرم تاسو به ښه برابرې په سور کې به ګرانو ملګرو. نن زموږ سره چې کوم دی علم خان دی، امجد ورور دی، او دا نور چې کوم دی نو اجمل بھائی دی. ملګرو مونږ مازدیګر کې داسې په چکر راوتي نو موږ وایي چې یاره علم خان صاحب نه داسې یو ښه ونکړي غزل څه چې د ده په زړه وي لکه هغه مونږ د نه واورو نو ډېره مزه به وکړي. نو علم صاحب تاسو مونږ ته څه غزل یا شعر څه وایي؟ نو تاسو ټولو ملګرو ډېره مننه چې تاسو مونږ له وخت راکړو. هنرمندو مازدیګر دی، د سوات د سیند غاړه هم ده او د غره لمن هم ده. خو د ټول نه مخکې خو مونږ به شعرونه هم تاسو ته ډالۍ کړو، خو مونږ زه به د دغه په باره کې یو دغه یوه ټپه وکړم او بیا به نور مخ په وړاندې ځو، ځکه چې کوم مسلمانان فلسطین باندې کوم ظلم روان دی مونږ هغوی ته مونږ ته ډېر سخت خفګان راسېدلی. نو هغې باره کې به زه دا یوه ټپه وکړم چې امن به خاورې رانه وینې، امن به خاورې رانه وینې چې واکداران دې د انګرېز پر کټي وي. ډېر ښه ډېر ښه. نو دغه شعر د هغو په دغه کې دی او یو څو شعرونه به نور ویم چې زما په دې وطن کې وخت مشکل دی، زما په دې وطن کې وخت مشکل دی، ما ته په دې وطن کې سخت مشکل دی. زما په دې وطن کې وخت مشکل دی، ما ته په دې وطن کې سخت مشکل دی. یو مسافر ډډې په ډډې کېدو، یو مسافر ډډې په ډډې کېدو ویل یې ما ته د بالښت مشکل دی. واه واه حد دې کړی دی علم خان نه کړی یو ځل بیا ووایه. یو مسافر ډډې په ډډې کېدو ویل یې ما ته د بالښت مشکل دی. واه واه حد دې کړی دی علم خان نه کړی یو ځل بیا ووایه. یو مسافر ډډې په ډډې کېدو ویل یې ما ته د بالښت مشکل دی او ځان له د صبر تعویضونه وکړه، ځان له د صبر تعویضونه وکړه، علمه ستا سره مې بخت مشکل دی. ډېر زبردست حد دې کړی دی. ویل زه دې لیونی کړم او ستا نه څه جوړ نه شو، واه واه واه. ویل زه دې لیونی کړم او ستا نه څه جوړ نه شو، بېګا یو لیوني د چا تصویر ته وي کافره. زبردست. او ویښته مې دا دی سپین شو، خوشحالي مې نصیب نه شوه. ویښته مې دا دی سپین شو، خوشحالي مې نصیب نه شوه، ابۍ د ډېره قاره خپل تقدیر ته وي کافره. واه ډېر ښه ډېر علم خان صاحب ډېر ښه. او په موږ دې هر څه وران کړه او په خپله چېرته لاړې، په موږ دې هر څه وران کړه او په خپله چېرته لاړې، اکثرو مریدانو به خپل پیر ته وي کافره. ما ته شوه رایاده د کوزې او د غلبېل قصه، ما ته شوه رایاده د کوزې او د غلبېل قصه، ساقي په میخانه کې مصور ته وي کافره. ډېر ښه ډېر ښه. تر څو به ته زما په خپو کې پروتې سر خوړليه، تر څو به ته زما تر څو به ته زما په خپو کې پروتې سر خوړليه، په جیل کې یو قیدي د خپو زنځیر ته وي کافره. واه واه ډېر ښه یار حد. تر څو به ته زما په خپو کې پروتې سر خوړليه، په جیل کې یو قیدي د خپو زنځیر ته وي کافره. او زه دې لیونی کړم او ستا نه څه جوړ نه شو، بېګا یو لیونی د چا تصویر ته وي. ډېر زبردست حد دې کړی علم خانه. شعر دی چې لاچي لونګه لاړه څوک غنمرنګه لاړه، لاچي لونګه لاړه څوک غنمرنګه لاړه، چیناره ستا په مخه ستا په شان دنګه لاړه. ډېر زبردست. لاچي لونګه لاړه څوک غنمرنګه لاړه، چیناره ستا په مخه ستا په شان دنګه لاړه، څوک د خبرې نه و کیسه ترجنګه، څوک د خبرې نه و کیسه ترجنګه لاړه. او دا غزل به ویم چې د چا د سترګو نه د چا کعبه پناه شوه، د چا د سترګو نه د چا کعبه پناه شوه، هغه اواز خاموش شو هغه څېره پناه شوه. د چا د سترګو نه د چا کعبه پناه شوه، هغه اواز خاموش شو هغه څېره پناه شوه. او دا به د چا سلی وي چې دا به څه قیسه وي، دا به د چا سلی وي، دا به د چا سلی وي چې دا به څه قیسه وي،
د دغه قبر خوا کې یوه لمبه پناه شوه ډېر او هغه خیمه کې چې به یوه ابۍ اوسېده هغه خیمه کې چې به یوه ابۍ اوسېده هغه خیمې ور واغست هغه خیمه پناه شوه او علمه اوس د کلي څه خاص مزه نشته دی څه خاص مزه نشته دی زه چې به چاله تلمه لاړه هغه پناه شوه ډېر زبردست علمه اوس د کلي څه خاص مزه نشته دی زه چې به چاله تلمه لاړه هغه پناه شوه او د چا د سترګو نه د چا کعبه پناه شوه هغه اواز خاموش شو هغه څېره ډېر زبردست